ښه دوستانو، موږ د رنګ په ارواپوهنه او دا چې د رنګ ارواپوهنه یو علمي بحث ده که نه، په دې اړوند هم بحث درلوده. اوس ورو ورو راځو دې بحث ته ورننوځو دوستانو، او نن غواړم په دې اړه بحث وکړم چې رنګ په انسان څه اغېز لري، علل خصوص په کومو برخو او په کومو مواردو ډېر اغېز او زیات اغېز شیندلی سي او لرلی سي. لومړی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د خوی مسله ده. ګڼو څېړنو دا ثابته کړې ده چې رنګ په خوی تاثیر لري. اوس زه نسم کولی دوستانو ته تاسو ته دا ووایم چې تور رنګ وکاروئ، سور رنګ وکاروئ، زما شاته چې کوم رنګونه وینئ ویې کاروئ. دا نه غواړم ووایم دوستانو، ځکه چې هغه رنګ چې ستا خوی ښه کوي کیدای سي زما خوی ښه نه کړي. هغه رنګ چې ما ته انرژي راکوي کیدای سي تا ته در نه کړي. اوس بحث دا ده چې ته باید خپل رنګ، خپل ذوق، خپل کلچر او فرهنګ او هغه څه چې ته د ذهن د رنګ په اړوند درک کوې هغه په نظر کې ونیسې، خپل د خوښې رنګونه وکارې او په هغو ځایونو کې چې ستا کور ده، خونه ده، اتاق ده، موټر دی، دا هر څه ده، په همغو رنګونو کې انتخاب او خوښ کړي، ځکه چې په خوی دی اغېز لري. یعنې غواړم دا ووایم چې دا مسله جدي ونیسه، ځکه چې که ته سپین رنګ خوښوې او تور موټر اخلي، سور موټر اخلي، نو ته خپل ځان سره باید پام وکړې او باید دا مسله په نظر کې ونیسې او ناځواني خپل ځان سره ونه کړي. یو. دویم مورد دوستانو د غبرګون ده، یعنې هغه رنګونه چې ستا ذهن مغشوشوي، هغه رنګونه چې ستا خوب تښتوي، هغه رنګونه چې ستا خلق بدوي، هغه رنګونه چې ستا ځینې ناروغۍ چې لري هغه راپاروي، هغه رنګونه چې ستا په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي، هغه رنګونه چې په هغو رنګونو ته بد قضاوت کېږي په ټولنه کې، هغه درک او مناسبې منظمه کړي. دریم مورد د احساساتو مسله ده. ته له کوم رنګ سره څه حساسیت لري؟ ستا احساسات، ستا غصه، ستا مینه، ستا خشم، ستا عشق، ستا جنسي انرژي او ورته نور مسایل له کومو رنګونو سره اړخ لري او عیار سوي دي. دا درک که، ځکه چې ته په دې وسیله کولی سې ځان سره کومک وکړي. څلورم مورد، په بېلابېلو سنونو کې د رنګونو او علایقو توپیر ده دوستانو. کیدای سي ستا تر یو وخته پورې ستا سور رنګ خوښ سي، خو کله چې ته لویېږې، کله چې ته یو په اصطلاح انجینر کېږي، کله چې ته یو دیني عالم کېږي، کله چې ته یو عارف جوړېږي، کله چې ته یو په اصطلاح مور جوړېږي، کله چې ته راځې او په ښار کې موټر چلوي، په اصطلاح ډرایور جوړېږي، یا په اصطلاح ژورنالیست دی، کار دی او دنده دی، له تا نه بل څه غواړي، ته ډاکټر کېږي او اوس مجبور یې چې په روغتون کې سپین رنګ وکاروې. دا مسله باید درک کړې او دغو علایقو، خپلو علایقو ته په کتو سره د کلچر او فرهنګ او سن مسله هم ورسره په نظر کې ونیسي، او دا هم په یاد ولري چې هغه موډ او هغه حالت چې ته لرې هغه څنګه د رنګونو په وسیله په خونه کې، په کور کې، په ژوند کې هغه بیرته ژوندي او په انرژۍ کې وساتي. پنځم مورد د کلتوري شالید مسله ده. زه فکر کوم چې دا به ډېره سخت وي چې یو ډاکټر دی په اصطلاح یا یو ژورنالیست دی په سره دریشي کې سور یخنقاق، سره کرتې او سور پتلون راسي او هغه دې وکړي، نطاق دې سي یا د ډاکټر سي. دا به ډېره سخت وي. زه فکر کوم چې تاسو کیدای سي ستاسو علایق همدا وي، دا مو خوښه سي، او حتی دا م غواړم ووایم چې په ځینو هیوادونو کې په ځانګړي ډول لویدیځ کې کیدای سي دغسې وي، خلک په سرو دریشیانو کې راسي، لکچر ورکړي په پوهنتونو کې، یا مثلا په سره دریشي کې راسي، روغتون ته یا مثلا په سره دریشي کې راسي، خپرونه یا خبر ورکړي. خو زموږ کلتوري شالید یا پس منظر چې کوم څه چې موږ پخوا لرو یا اوس په همغه اساس عیار سوي یو فرق کوي. کیدای سي دغه رنګ کوم باور چې د زیړ رنګ په اړوند زه لرم یو هندو یې ونه لري. په هند کې یو څوک د زیړ رنګ په اړوند هغسې باور ونه لري. بنان دغه کلتوري شالید په نظر کې ونیسئ، دا هم کومک کوي او دا هم اغېز لري په انسان باندې.
بل د رنګ او د اړیکو مسله ده. ما وړاندې اشاره وکړله چې کله چې تاسو چاته سور رنګ ورکوئ، سور رنګ ګل ورکوئ او تور رنګ ګل ورکوئ، دا څونه فرق کوي او توپیر کوي. بل دا غواړم ووایم چې یو بل اغیز چې رنګ لري دوستانو، هغه د رنګونو سیګنال ده. یعنی کله چې یو رنګ یو چیرته کارول کیږي، هغه خپل مخاطب ته په اصطلاح یا خپل لیدونکي ته سیګنال ورکوي چې دغه رنګ یعنی دغه معنا، دغه رنګ یعنی دغه معنا. مثلا که چیرته سور رنګي او داسې یوه کرښه، یو ګرده کرښې یو په منځ کې بیا یو خط راکش شي، دا په دې معنا ده چې یعنې دلته مه ننوځه، دا ځای دلته خطر ده، یا دلته تا برق نیسي، یا بم ده مثلا، نور مسایل دي. یا مثلا که همدغه د بم مسله راځي، په ځینو مواردو کې کیدای سپین رنګونه دي، دې معنا ورکړي چې تاسو په دې لاره تېرېدی سئ، دا سیمه او ساحه نوره پاکه ده او تاسو کولی سئ تېر سئ. خو په ځینو برخو کې د خطر رنګ وهلی، یا چلیپا وهلی، یا یو په اصطلاح حلقه کش کړي، لکه ټرافیکي علامې چې کله پېښېږي، په مثلا تاسو جادې ته ورننوځئ او په تاسو اشاره سره کېږي. یعنې غواړم دا ووایم چې ځینې رنګونه سیګنالونه ورکوي، ځینې رنګونه خپله د ټرافیک وظیفه اجرا کوي، ځینې رنګونه تاسو سره خبرې کوي، ځینې رنګونه تاسو ته د تاسو احساسات کنټرول کوي، مدیریت کوي او سیقل کوي، یا په دې خوا بیایي په هغې خوا بیایي، یا ورته وایي چې په کوم، یا تاسو ته دا خبره غواړم ووایم چې ځینې رنګونه تاسو ته وایي چې څه وکړئ او څه ونه کوي. بلې د جسم او بدن مسله ده. موږ اشاره وکړله، موږ دوستانو په دې اړه بحث درلوده په تېرو خپرونو کې چې څومره په اشتها اغېز لري، څومره په بدن اغېز لري، څومره د وزن په کمولو کې اغېز لري. مثلا تاسو یو مثال درکم، دا مثال کې داسې د بدن اړوند نه وي، منتها که تاسو یو ماشوم ته ووایئ چې دوه توپه ورته کېدی لرې، یو سپین او یو توري، او تاسو خپل بچي ته ووایئ، لور ته ووایئ چې ورسه بچي هغه توپ راوړه، ستاسو ماشوم هغه سپین توپ راخلي، سپین توپ راخلي او راوړي یې تاسو ته. د دې دلیل دا ده چې ستاسو ماشوم فکر کوي چې تور توپ دروند ده او دا سپین توپ راخلي، فکر کوي چې دا سپک ده. تور رنګ د دروندوالي، د سنګینۍ معنا ورکوي کله کله، یعنې دا یو سیګنال ده، دا تاسو بدن ته یو حس درکوي چې هغه دروند ده، مې راخله، کېده یا ترې تېر سه. مثلا څېړنه شوې وه د تورپوستو ماشومانو په اړوند په امریکا کې. تورپوستو ماشومانو ته نانځکې راوړې، توره نانځکه یې هم راوړه، سپینه نانځکه یې هم راوړه. ورته ویلې چې کوم یوه ښکلې ده؟ تورپوستي ماشوم سپینه نانځکه خوښ کړه. بیا یې ورته ویلې چې کومه ښایسته ده؟ سپینه نانځکه خوښ کړه. بیا یې ورته ویلې چې کومه لایقه ده؟ بیا هم سپینه نانځکه خوښه کړه. بالاخره یې ماشوم نه پوښتنه وکړه چې ګوره ماشومه، ته ولې دا خبره کوې؟ ته څه پوه شو چې دا ښایسته ده، دا لایقه ده، دا دغه ده؟ وایي هغه ځکه چې سپینه ده. دا اوس دا معنا ورکوي دوستانو چې له تورپوستو ماشومانو سره معمولا په یوه چاپېریال کې، په یو محیط کې، مثلا په امریکایي محیط کې چې اوس هم هلته تبعیض شته د رنګ له اړخه، هلته په وار دغه تورپوستې ماشومه قضاوت سوې ده او سپکه سوې ده، حاشیې ته سوې ده، محرومه سوې ده، او دا فکر کوي چې دغه زما رنګ یا په ټوله کې دا تور رنګ ښه نه ده، دا ښه نه ده. بنا دا تاسو وګورئ دوستان، اوس دا په وزن څومره اغېز لري، د یو چا یو څه ته د زړه ورکولو یا په اصطلاح اخلاصمندۍ کې څونه اغېز لري، او دا څومره کولی شي د یو چا په دنده کې یا استخدام کې او انفکاک کې څومره اغېز ولري. مثلا یو مدیر ناست ده، تورپوستي مرضي، سپین پوستي مرضي، کیدای شي تورپوستي له سپین پوستو ډېر لایقه، هوښیار او پلوند وي، اما چون هغه مدیر هم کیدای شي تورپوستی وي، هغه کیدای شي سپین پوستي انتخاب کړي، ځکه چې فکر کوي دا هوښیار ده، دا رنګ له رنګ نه قضاوت کوي. یعنې رنګونه سیګنالونه ورکوي دوستانو، او کیدای شي واقعیت ونه لري، واقعیت خو واقعا هم څه نه لري. یو تورپوستی هم انسان دی، یو تورپوستی هم فکر لري، خلاقیت لري، زړه لري، وړتیا لري، پیاوړتیا لري، او سپین هم لري، دواړه یې لري. لکه اوس په افغانستان کې د ښځې او د نر بحث ده، دواړه انسانان دي، دواړه توانایي لري، پیاوړتیا لري او وړتیا لري، اما چون ښځینه یا ښځه محرومه ده، په حاشیه کې ده، په انزوا کې ده،
او ډېرې خپلو مهارتونو ته په دې ټولنه کې وده نه ده ورکړې یا موږ نه ده پرېښې یا دا خپله په دې نه ده توانېدلی چې خپلو مهارتونو ته وده ورکړي. اوس موږ فکر کوو چې ښه دا د لور زیږېدل په کور کې یا د لور راتلل په کور کې دا ښه کار نه ده.